بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن بیا هم په داسې یو مثال باندې کار کوو. که چیرته داسې یو مثال ولرو، یو ګاډر ده چې په دې باندې یو خو د خپله د ګاډر وزن ده 8 کیلو نیوټنه او بل په دې د پاسه 6 کیلو نیوټنه په 45 درجو باندې دلته عمل کړی او 3 کیلو نیوټن پر متر البته منتشره بار ده دا په دې ځای کې عمل کړی. نو د دې دپاره مونږه د آر بي او آر ای دا ریاکشنونه پیدا کوو یا عکس العمل. نو په سر کې زه راځم، اول دغه منتشره بار زه په متمرکز باندې تبدیلوم. د دې کار دپاره زه راځم لیکم کیو مساوي کیږي کیو ضرب در څومره 2 متره. نو دا به مساوي شي کیو د مونږه څومره ده 3 کیلو نیوټن پر متر ضرب دی فاصله یې څومره ده 2 متره. نو دلته زه راځم چون دغه 2 متره متر له متر سره خلاص شو، نو 3 وارې 2 6 کیلو نیوټن. پس کیو مساوي کیږي 6 کیلو نیوټن. اوس راځم چون دلته پی وای او پی ایکس زه هم ضرورت لرم. نو دا هم لږ ساده کومه. پی وای دپاره پی وای دا مساوي کیږي پی ضرب در ساین څو درجې 45 درجې. نو دا به مساوي شي پی قیمت لرم 6 کیلو نیوټن ضرب در ساین 45 درجې 0.0 دا به مساوي شي دا لیکم 0.0 ضرب 6. نو دا به شي 4.4 کیلو نیوټن. نو پی وای د مونږه 4.4 کیلو نیوټن. پی ایکس هم پیدا کوم. پی ایکس به مساوي شي پی ضرب در کوساین 45 درجې. نو پی د مونږه څومره ده 6 کیلو نیوټن ضرب ده کوساین د 45 درجو 0.0 دا به مساوي شي 4.4 کیلو نیوټن. پس پی ایکس هم مساوي په 4.4 کیلو نیوټن. اوس زه راځم مجموعه د دې لپاره چې ریاکشن پیدا کړم. نو مجموعه د وای په محور باندې ټولې قوې مساوي په 0 اف وای مساوي په 0 او دا پورته جهت شی کومه مثبت نیسم. نو که زه راشم آر بی مثبت آر ای دې دواړه جهتونه چې دي پاس دي منفي څه شی منفي دغه کیو چې مونږ په متمرکز بار باندې بدل کړ منفي کیو. منفي ولې ځکه هغه خلاف د دې عمل کړی. مونږ پورته جهت مثبت نیولی یو دا کته جهت ده. منفي ډبلیو هم د دغه ګاډر وزن ده منفي پی مساوي په 0. دا اوله معادله. د دې معادله کې آر ای او آر بی دواړه مجهول دي. نو نشي کولای چې دوه مجهوله په معادله کې حل کړو. د دې لپاره
زه مجبور یم په دې یوه نقطه کې دا نقطه بیا هم دا نقطه کې چې ونیسم مومنټ ونیسم. نو زه راځم د ای نقطه کې دغلته چې کومه مومنټ نیسم، دلته مومنټ نیسم. نو مجموعه د مومنټ په ای نقطه کې مساوي په صفر. یعنی زه راځم دغلته چې کومه دې نقطه کې مومنټ نیسم. نو او پورته دا جهت مثبت نیسم، دا جهت ټول چې کومه مثبت نیسم، پس دا جهت چې ده منفي راځي. نو زه لیکم اول راځم آر بی ضرب ده فاصله 1 متر 2 متره 3 4 متره. نور څه ده؟ نور دا ټول چې ده راځي منفي راځي. نو زه راځم لیکم منفي کیو. دغه کیو چې مونږ په چای کې په متمرکز بار باندې بدل کړ. نو کیو ضرب فاصله دې څومره ده؟ دې نیماینه 1 متر 2 3 4 5 متر. منفي دبلیو خپل د ګاډر وزن ده. دبلیو ضرب فاصله دې نه څومره ده؟ 1 متر ده 2 ده 3 متر. او منفي دغه پی ضرب فاصله څومره ده؟ له دې نه څومره ده؟ 2 متر مساوي په صفر. نو دلته زه کولی شم چې آر بی پیدا کړم. نو آر بی ضرب 4 متره منفي کیو قیمت مونږه پیدا کړ 6 کیلو نیوټن ضرب 5 متره منفي دبلیو قیمت مونږه لرو 8 کیلو نیوټن ضرب فاصله 3 متر منفي پی مونږه پیدا که البته پی وای ده. پی وای مونږه پیدا که څومره 4.4 کیلو نیوټن ضرب فاصله څومره ده 2 متر مساوي صفر. دلته زه لږ نور هم ساده کوم آر بی ضرب در 4 متره دا لیکم منفي 6.5 کیلو نیوټن ضرب در متر منفي 8.3 کیلو نیوټن ضرب در متر منفي 4.4 ضرب 2 8.8 کیلو نیوټن ضرب در متر مساوي به صفر. نو زه راځم لیکم آر بی ضرب در 4 متره دا جمع دا ټول سره جمع کوم 4 جمع 2.8 البته منفی ده اصل مساوات نه خواته راشی مثبت کیلو نیوتن ضرب در متر که عربی خالی عربی پیدا کنم نو دا به مساوی شی تسلوی کیلو نیوتن ضرب در متر تقسیم چیه؟ در ضرب حالت که در مساوات نه خواته راشی تقسیم حالت که 4 متر نو دا دغه متر به لدی متر سره خلاص شي دا بشي تقسیم 4
15.2 کیلو نیوتن. اوس زه کولی شمه چې دا قیمت په دغه معادله کې واچومه او د آر ای قیمت پیدا کړم. نو زه لیکمه دلته معادله لرو آر بی مثبت آر ای منفي کیو منفي دبلیو منفي پی مساوي به 0. البته دا اوله معادله. نو دلته زه آر بی قیمت لرمه 15.2 کیلو نیوتن جمع آر ای نه لرمه منفی کیو قیمت مونږه پیدا که 6 کیلو نیوتن منفی دبلیو قیمت مونږه لرو 8 کیلو نیوتن منفی پی وای قیمت لرو څومره؟ پی وای قیمت مونږه دلته پیدا که دا 4.4 کیلو نیوتن مساوي به 0. نو که دلته زه آر ای پیدا کوم نو دا به مساوي شي لیکمه 4.4 جمع 8 جمع 6 دا به چه کومه؟ دا به منفی کومه له 15 ادې نه به منفي کومه 15.2 کیلو نیوتن. نو مونږه آر ای هم پیدا که او آر بی هم پیدا که په دې معادله کې په دې هغه کې ګاډر کې مونږه آر ای پیدا که آر ای څومره ده 2.2 او آر بی هم پیدا که 15.2